پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته څومره دعوه کړي دي المعجم الاوسط للطبرانی کې دا روایت موجود دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ته درې قسمه دعوه کړي. اسه خو ډېرې دعوه دي، خدای و روایت کې چې درې دعوه موجود دي. اول دعوه دا چې یا الله د هدایت طرف ته د رهنمایي وکړه. دومره دعوه دا چې یا الله د هلاکت نه حفاظت وکړه. درمه دعوه دا چې الله په دنیا کې او په آخرت کې د عذاب نه بچ کړه، د مغفرت وکړه. د مغفرت دعوه ورته وکړه چې په دنیا کې د مغفرت وکړه، په آخرت کې د مغفرت وکړه. دا دعوه ورته وکړه. دغه دعوه پس منظر ته شای دی، دغه دعوه شان نزول ته شای دی. دا دعوه نبی علیه الصلاۃ والسلام په کومه موقع باندې ورته کړې وه، هغه خبره ده بیانوه. په دغه کتاب المعجم الاوسط للطبرانی کې ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا روایت موجود دی. فرمایي چې وارث نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل ښځې سره ام حبیبه رضی الله تعالی عنها سره په کور کې نوستو چې کسي بهر نه چا دروازه وټکوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپله بیبي ته وویل چې ورشه دا وخت څوک دی؟ چې کله ورغله ویې کوتو چې اخو د مو ورور دی امیر معاویه رضی الله تعالی عنه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې ریوله ننه بوسه. چې کله کوره تر ننه وته بیا په یغ وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله دی ولده یخ په خپل غوږ کې قلم لګ کړی و، په خپل غوږ کې پیل لګولی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورته وکتل پوښتنه ځنه وکړه چې دا په غوږ کې د پین ولې لګولی دی؟ دا ورته وویل چې یا رسول الله په دا باندې زه کلام الله لیکه، د الله تعالی کلام لیکه، په دا باندې زه د رسول فرامین لیکه، په دا باندې زه وحی لیکه، په دا باندې زه خطوط لیکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې د مو د طرفه نه د الله تعالی تو ته جزای خیر در نصیب کو. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ورته وفرمیل چې د مو د الله تعالی په ذات باندې قسم چې دا د لیکلې چار د تو نه زه د خپل حکم موافق نه وخله، د خپل حکم د وجې نه درخه وخله، دا د الله تعالی مو ته حکم کړی دی، ځکه چې د مو یوه چار هم د الله تعالی د حکم خلاف نه دو. د الله تعالی په حکم سره د تو نه زه دا چار وخله. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې که چیرې الله تعالی تو ته د خلافت خط در وغندي، تو ته خلافت تیر کو، بیا د تو څه حال وي؟ تو د حال نه مراد ده چې تو دا معاملات څرنګه په ځون کې روالې د خلک معاملات څرنګه کنټرول کوي، څرنګه د معاملات چلاوي د خلک سره. چې کله دا خبره د خور ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا وارویده، بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فورا ورغله چې یا رسول الله دته خلافت ورکړي. نبی علیه السلام ورته چې جی بالکل، خو خلافت کې فرق دی. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ چې کوم خلافت ورکړي، نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته چې په دا کې شرور زیات وي، په دا کې فساد زیات وي، په دا کې تکالیف زیات وي. خو یې ورته چې یا رسول الله بیا خو د پوره دعوه وکړه. هغه دعوه په دغه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته کړې وه. اوله دعوه دا ورته کړې چې یا الله دغه د هدایت طرف ته دغه رهنمایي وکړه. دومره دا ورته کړې چې یا الله د هلاکت نه محفوظ کا. درمه دا ورته کړې چې یا الله په دنیا او په آخرت کې د انسان مغفرت وکړه. د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د شهادت په وخت کې هم حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ ولته موجود و. سریه رجیع دغه سنه 3 هجری په دا کې دا واقعه شوې وه چې کله حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د شهادت پلان جوړ شه، بیا په یو وخت کې د صحابیه د یغ ځای نه د حرم نه د حدود د حرم نه راوایسته تنعیم ته یې وروړ. په یو وخت کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دغه کافرونو ته وویل چې توس مو ته دمره مهلت راکړه چې زه صرف 2 رکعته نفل لمونځ وکړم. دوی ورته چې بالکل صحیح 2 رکعته نفل لمونځ وکړه. بیا حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ 2 رکعته نفل لمونځ وکړه، خو ویجد کړی نه دی لمونځ، مختصر یې وکړ. په آن بعد دې طرف ته متوجه شه چې مول لمونځ ځکه نه کوي چې د توس په ذهن کې دا خیال نه شروع چې دا د مرګ د ډور د وجې نه لمونځ ویشت کړه، دا خو د مرګ نه ډارېږي ځکه لمونځ ویشت کړه. نو لمونځ مختصر کړه. په آن بعد یې لوسینه چکل او بدعا یې وکړه. بدعا یې څرنګه وکړه؟ اللهم احصهم عددا، یا الله دی کې هر یو کس خپل گرفت کې وروله. وقتلهم بددا، او یا الله دی کې هر یو سړی چناو کا د هغې قتل وکړه، مړه کا. ولا تغادر منهم احدا، او په دی کې یو کس هم پرېږده. ثم قتلوه رحمه الله، بیا په هغه نه بعد دغه کافر حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کړ.
د په شهادت نه بعد حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضرته یومئذ یا چې زه په هغه وخت کې حاضر وم. بیا ولته د خلک نظریه دا وه چې کله و د چا خلاف چا به دعا وکړله بیا هغه په پړ مخې څملوه، په شي طرف یې څملوه، هغه ته پهلو یا دا یې پهلو په شي طرف یې په ځمکه باندې څملوه. نو په یو وخت کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په یو وخت کې زه خپل پلور وخستم او په شي طرف باندې څملوله په ځمکه چې داس نه وي چې دغه به دعا د تو په حق هم قبوله شي. نو هغه ولې څملوه ځکه چې دغه خلاف هغه به دعا اثر نه وکړو. نو حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی فرمایي چې هغه وخت هم متعید دی چې کله په کوم وخت کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه کافر شهید و، په یو وخت کې مو هغه واقعه یاد چې زه پلور پر مخې څملوله او پلور مرته ول چې دغه ځکه چې د تو خلاف هغه د بدعا قبیله نشي.